हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सेल چې دی نمبر لیکچر نمبر څو ده 3 ده کنه دریم نمبر لیکچر ده هر څو ایکسل ټول بدل شي سره کوم تخلصي او کوم انټرفیس ته هم ټول تشریح کړی اوسې ده اوس هر څو فایل کې سره پرون لګ برخه پوتې واغلتا سیو کنه سیو کیو سیو نه مطلب دا غته چې فایل سیو کې په دې نه هوبیږي کنه زه ته یو څه بلانک وربک مې وښتل زه غواړم په دې کې مثال په تور د صحیح نه زده سیو هلم او دلته مې چې ولیکل علمي ولیکلو عدل مو زه غواړم چې دا سره کنه کم سیو کوم سیو نه بکلیک وکای هر په شي چې سیو کوي زه به دا خای ون ډرایو کې د سپیس کې براوز کې زه براوز خواهد زه به خایم مثال په تور په ډیسکټاپ نه عدل سلیکټ کړئ چې په نوم زوی طریقې چې ټیسټ په نوم فایل سره کوم تکړه سیو کړلو وسره شای په ډیسکټاپ نه سره کوم شوی هغه فایل سیو شوی دا کې سیو شول کنه بل سیو از د سیو او سیو از تر منځ فرق دا غته چې سیو باندې یو فایل په یو نوم په وځه کې ظاهر کول شو سیدا د سیو په واسطه یو فایل په وځه په یو نوم په وځه کې ظاهر اوس دا فایل د کسې زه چې په بل نوم ظاهر کوم سیو نه کلیک کوم ظاهر کیږي د سیو از په واسطه کول شو چې یو فایل په مختلفو نمونه په مختلفو ځایونو کې سره کوم تکو ظاهر کو زه اوس دا په بل نوم سیو کوم خو بل چای پورا ارشه سیو از نه کلیک وکای براوز نه کلیک وکای زه په بل ځای کې دا ورته مثال دا نوم ته بدلوم زاوی طریقه چې ټیسټ دا ټیسټ 2 کا صحیح ده ټیسټ 2 په نوم ظاهر کړلو زه دا په ډاونلوډ فولډر کې سره کوم تکو ظاهر کامر شه کلیک وکای دا سیو از نه کلیک وکای دومره غنه د تسبو دا ریپیټلی تکراری کمانډز د مخکې ورډ کې هم یلی وسیدا خو پار کې دا غته چې سیو پوسټ په یو نوم په وځه کې یو فایل سیو کولای شو یو وربوک او د سیو از پوسټ کولای شو چې یو وربوک یا یو فایل په مختلفو نمونه په مختلفو ځایونو په کمپیوټر کې ظاهر کړو بلر چې د هسټری د مسره اکټیویشن غوړي د هسټری د غپاړه هسټری تاریخ معلومات درکوي سي دا د مسره هایټ شوی د کوم نه کی پرینټ دا پرینټ نو مطلب دا غواړي چې التموز وربوک کې لیکنه کړي دا زغړم چې هغه پرینټ کوم سي ته چیرته بر سي پرینټ تا کنټرول پی ای شارټ کړ دا په پرینټ کې لمړی مسره څو کپای دی نه غوړي زوی ته چې درې کپای دیږي ور شیټ نه وړم اور شدل دا بده زنه پرینټر سلیکټ کړئ تاسو کله پرینټر وصل کړئ دلته به خپل نوم رشي سي دا ډرایور مچ انسټال په دې کې پرینټر نوم رشي هغه پرینټر نه بکله کوي مثال په تور دا پرینټر دا پرینټر مو سره کوم تکړه انتخاب وکړلو چې انتخاب وکړلو رب شای دلته لند سیټینګ تا زوی ته چې مثال د پرینټ اکټیو شیټ نه مطلب دا چې په کوم شیټ کې ویلوډ یا دا غرته پرینټ کس چې کله پرینټ ویر کای درې شیټونه مې وخستلر شای دا کنټرول سی کام دلته مې پیسټ کړلا سلیکټ کړم دلته مې چوالي کړ خان مې ولیکلو صحیح ده ارشای دلته د دوه شیټونه مو وخستل او که زه اوس کنټرول پی کم صحیح ده کنټرول پی کې دلته رشه چې کلم پرینټ کلیک وکړلو دا مکمل شیټونه سره کوم ته کې پرینټ کیږي او که دلته مې انتخاب کړو چې پرینټ اکټیو شیټ نه چې په زپ د کوم افعال کسه په دویم شیټ کې ویلون زه دغه دویم شیټ په پرینټ کوم زه یا مثال په تور په داوال کې ویلوډ یم اوس هم سره دویم شیټ سره کوم ته کې نه پرینټ کیږي البته ځکه چې فایل کې په پرینټ کې من چې انتخاب کړای دی پرینټ اکټیو شیټ صحیح ده کارشه پرینټ انټایر وربوک مکمل وربوک کرتا ہے هغه کسره کوم تک پرینټ کا نو مکمل وربوک په وسیله سره پرینټ کیم کارشه کسه داغه په شیټ پم پرینټ کی داغه شیټ پم پرینټ کی په دې شیټ کې چې کوم لیکنه وي هغه پم پرینټ کیا او د غنا مطلب چې د اکټیو نه مطلب چې په کوم کې ویلوډو هغه شیټ سره کوم تک وی پرینټ کوي په دې دوه کمانډ پرینټ سلیکشن نه مطلب دا غده دلته راشي مثال ز شیټ کې خالي دام انتخاب کړلو صحیح دغه څخه سره کنده کوم پرینټ کوم هر شی پرینټ اوس هغه ته اوس کوم نه کول سو حالت پال شوی پرینټ نه کلیک وکای سلیکشن اور شی بخای دلته راشي پرینټ سلیکشن چې دا کوم سلیکټ کړای دا غارتا سره کوم تک پرینټ کا چې پرینټ نه کلیک وکا هغه سره کنده شي پرینټ شیر سایت دلته کړل شي چې تاسو پیج زه څو صفحې غوړې زوی ته آیم چې اول نه ولته ایکسل کې هم سره صفحې مشته ته مې هله اول ورځنی اور ش زوی ته آیم چې دویم اول صفحې نه تر لسم صفحې پر چې کوم ډاکومنت اسناد ته معلومات یا کیلکولیشن مکړه ده اول نه تر لسم صفحې پر موتا سره کنده کا پرینټ کا چې پرینټ نکلې کو کډوی بو کپته نه اوس اول نه لسم پر تاسو پرینټ شي او دلته چې وکای پرینټ اکټیو شي په کوم شیټ کې چې غزنه رلای شي بل کلیټډ ده په ورډ پروګرام کې به مې لوي او ان کلیټډ ده اوس مدل ته ور کړل
څلور پنځه صحیح ده، پنځه نه پاتې درې نفر یې فرض کړئ، درې نفر یې. اوس دغه یو فرض کړئ ایکسل فارموله تاسو ته غواړم چې پرنټ کړم. نو که دلته م ور کړله پرنټ کولیټډ، دلته یې موږ سره راشئ لاندې نوره صفحې هم دي، څو صفحې دي مثال په طور دوې صفحې فارمولې دي صحیح ده. راشئ پرنټ ته څو صفحې فارمولې دي، دوې صفحې یو نوټ ده، نوټ پرنټ کوئ. هغه راشئ درې کاپۍ زه ترېنه غواړم درو نفرو ته. خو پرنټ کولیټډ نه مطلب دغه ده چې اوله پڼې روبسئ لاس پره، دویمه پڼې بیا روبسه لاس نه درو نفرو ته، دریمه پڼې بیا د اوله به توته شي، دویم بیا بله پڼې روسئ هغې ته. داسې صحیح ده که نه؟ کولیټډ نه مطلب چې دا وبخئ اول نه اول مکمل نوٹ پرنٹ کيو هغه یو نفر ته، دویم نوٹ پرنٹ کا به بل ته، دریم نوٹ پرنٹ کا به بل ته. نه ان کولیټډ نه مطلب دا دی چې اوله صفحه ویني ته ډېرې صفحې به وي که نه، اوله صفحه روبسه بیا په داسې دویمه صفحه د بل نفر ته روبسه، اوله صفحه درې ورته پرنټ کا، بیا دویمه صفحه درې ورته پرنټ کا، بیا دریمه صفحه درې ورته پرنټ کا. دا صحیح ده؟ دا نه ده صحیح که نه. اول مونږ کولیټډ انتخاب، کولیټډ نه مطلب دا ده چې اول نوٹ کمپلیټ کا بیا بل نوٹ ته بل نفر ته پرنټ کا. او که ان کولیټډ مو کړله اول پسې سم دغسې یوه نفر ته لاس کپی یورې د یوه صفحې نه روبسه لاس کپی هغه بیا چې سره څخوي وایوه بیا بله روبسه هغه موږ سره همیشې پر چې کوي کولیټډ وخلی موږ سره په دې ډول ځي. بل پورټریټ دی صحیح ده. پورټریټ نه مطلب دغه ده چې د صفحې لینډسکیپ کې غواړئ او مودې غواړئ که اوپکي، خو اکسل کې اکثره صفحې چې وي لینډسکیپ وي او اوپکي صحیح ده. ځینه کړلی شئ چې دا صفحې چینج کړئ، هلته فایل کې روشئ داسې نام کولی شئ صحیح ده. پیج لی آوټ کې هلته اورینټیشن د وینې لینډسکیپ غواړئ د صفحه که پورټریټ یې غواړئ. فایل نام کړئ چې پرنټ کوئ په پرنټ کې به روشئ چېرته هلته به چې پورټریټ وینئ. زه مثال لینډسکیپ غواړم، د صفحه مې سره په لینډسکیپ شي پورټریټ عمودي لینډسکیپ وبخئ اوپکي عمودي موږ سره پورټریټ او اوپکي سره کانته لینډسکیپ. بل چې د موږ سره لیټر ده، لیټر خو ورقه خو پېژنئ که نه؟ موږ سره نن سبا ټولې په بازار کې چې د لیټر ورقې دغه ټولې چې دي A4 ورقې دي. څو ځینې کس چې په پرنټر کې ورقې د سره وي د ځینې انتخابولی شئ. هر شی موږ سره A4 ورقې دي، کلیک وکړئ A4 ورقې په دغه سره کاندې شي پرنټ شي. نارمل مارجن دی، مارجن اصل کې خواو ته ویلی کېږي. اوس د مارجن څومره انتخاب شوی دی که نه؟ دې ته راپځوئ ته چې نه دا رقم ته مارجن نه غواړم، زه لږ واید پراخه مارجن وینې ته لیکنه داسې کې لوړله دا ډول مارجن نه ور کوم د خواو ته دا رقم ته بیخي دغه بیا کم وي که نه. خو تاسې به کوشش کړئ چې مسلکي لیکنه اوس چې کله دا پرنټ کوئ پرنټ ته مو ور کړله دا پرنټ شوله چې په دا نه سټیپلر ولګوله داسې هم کې پټه کړله که نه، داسې هم نیمه پټه کړله. اوس بار وخت پورې چې وخلی نارمل مارجن مطلب د سټیپلر د موال نه حساب کړه د سټیپلر پر شي په دې ساحه دا سرتي صحیح ده. نرم کاستم مارجن ته مرله شي چې څومره مارجن زه دې ته راته ټاپ ته څومره مارجن ورکړم، لیفټ ته رایټ ته لاندې څومره مارجن هغه یې ځینې کس چې کلیک وکړه کاستم د هغه مارجن. مثال ټاپ نه زه ورکوم چې یو پر مکمل مې یو کړله یونیم صحیح ده. هر شی د یونیم انچ کوي یو دوه مې کړلو په خی دا هیډر ده. هر شی لیفټ ته هم زه کوم چې مثال دا د 1.15 انچه او رایټ ته څومره وي دا لږ ډېر کوي، رایټ نه څومره وي او باټم نه څومره وي داسې چې لیکنه ډېرې هلته وي. اوس مارجن څومره لوړلو لیکنه څومره هلته مارجن یې وړی دی که نه. زه بېرته لوړم چېرته هر شی مارجن ته، مارجن به یې ګډوډ شولو. هر شی دا کم کوي هیډر خپل حالت ته وړئ هلته پریویو هم درکې وینئ لیکنه څومره وړئ دا مې بهي ډېر کړی دی. رایټ نه یا لیکنه ولې بهي پټه کړې وه. هر شی دا هم کم کوي باټن نه او کې کوي وینئ صحیح شولی. داسې نه ده خواښې چې که اصل کې نارمل مارجن وخولی شي دا باندې د کمپیوټر آلریډي سیټ شوی دی. ښه دلته راشئ بل چې دی سکیلینګ. د سکیلینګ نه مطلب دا دی چې مثال د بهي سکیلینګ لري نه فیټ شیټ آن ون پیج مطلب دا که چې څومره لیکنه ده هغه ټولې په یوه پیج کرته پرنټ که صحیح دی. دا اوس دې پر څه شولی دلته زه راشم دې ته هر شی زه فارمولا ته راشم پیج لی آوټ ته، پیج لی آوټ کې پرنټ زه کلیک وکړم سره چې خالي هغه راشي صفحې. کنټرول ان سره نو شیټ ولا زه سلیکټ کوم د څخه داسې دا لږه لیکنه مو وکړله
څخه سلیکټ کړم دلته پیج حال مې ولیکل که نه کنټرول انټر کړئ دا لیکنه مې سره راغله صحیح ده. اوس هر شی دغه لیکنه دې طرف هم لګوي صحیح کنټرول سی په دې صحه کې هم سره کنته پیسټ کړئ. اوس دا په یوه پیج کې ده که په مختلفو پیجونو کې ده نور پیجونو ته یو بل پیج هم شو لګل دا پرنٹ از کلیک وکم فارمولا تر شي پیج لیاوټ کې پرنٹ وخایم تا دلته سره کسه د لیکنه د ځنام سره کنته د بل پیج ته مو وخت دی کنه موږ لیکنه کړی دو زوی ته د کومه لیکنه چې ولې وخت دا مت ټوله کا یا په نور پیجونو کو دا ټوله پیوا پیج ته ټوله کا پیوا پیج کرتا پرنٹ کې فیټ شیټ آن وان پیج صحیح ده د کلیک وکړ ټوله لیکنه مسره یو پیج تر شي صحیح دلته کسه د صحه کې د بل چې دا فیټ آل کالم آن وان پیج ټول کلمونه یو پیج تر ټول کړي دلته کلمونه مخصص دي کنه لوندیم کلمونه د زپ شوی دی صفحه کې وخت یې دلته ایوا صفحه ټول سپر د لوندې وصل وخت کنه دلته کلام دی مثال په تور لیکنم کې کړی دو په دې ځکه دا ډیلیټ کړم دا صحاب ز سلیکټ کړم ولته به چې ولیکم الف ولیکم د لیکنه راغله لا اوس کلمونه لوندې او شوی دي کنه زه ته د کلمونه سره کنده کنټرول کپی واپس کرسا پرنٹ تر شای کلیک کلیک وکای ارشا ټول فیټ آل کالم ان وان پیج صحیح ده فیټ آل درو ټول رګونه مرټل کې چې څومره رګونه وخت یې هغه صحیح ده د نه پوه شولای نرسه مهم شي نشته شیر نه مطلب دا غواړي دا کوم ور بوک د چا سره شیر کوي هر شی ایمیل نه لګای یا وړه چې پای کلاود کې ای کلاود یوزون ته زیاده سیده په کې چې نور سرور کې مایکروسافټ لري هغه ګوګل لري په کې سیف کوي هغه زه په ایمیل نه چاته لګم ایمیل نه کلیک وکړم ایمیل په ور کنټرول سره وصل وای ایکسپورټ نه مطلب دا غواړي چې دی په هسته دی یو فایل ټایپ چې دا غواړي زه غواړم چې دا فایل په پی ډی اف ته هغه کم سره کم سیو کمر شي کلیک وکای کریټ پی ډی اف نه چې کلیک وکای دا فایل وینم سره اوس په از پی ډی اف سیو چیرته سیو کوي زو ډیسکټاپ نه دا غینوم شولو دا پبلش وکای کای هر شی اوس به سره دا فایل از پی ډی اف سٹور شوی وي دیم پختری پی ډی اف نه مطلب شي دا چې په دې کې څوک تغیرات هغه نشر وستلای پی ډی اف هغه کوم چې دا مخفف دي پورټیبل ډاکومنٹ فایل سي دا پی ډی اف مخففات دغه دي هر شی فایل نه کلیک وکای بل چې د سره ایکسپورټ نه پوه شولای چې د یو فایل په ازغه چینج فایل ټایپ بل ټایپ زویر کوم مثال په تور ټیکس دی خل سیو شي یا نور بل ټایپ ور ک سیو اس کولای هم شي دی پوستا کلوز نه مطلب دا غته په دې کې مکمل د ایکسل کو ور بک مخلص کړه مکمل ټابونه هغه کې کلوز کړه پروګرام ما کلوز کوا خالي د ټابز هغه کې کلوز کړه چې ایکسل پروګرام کلوز کام دلته کسای کلوز نه کلیک وکړه د ډونټ سیو کا ورشه کلوز کا د لیر کلر شي پروګرام سره کمنه هغه من سره ټابونه غټل سره کنده کړل کلوز کړه خو پروګرام نه کلوز کی پروګرام د زنه کلوز کی من سره بل چې ز کنټرول ان سره نوې ور بک خلا کلوز نه پښ ولا اکاونټ د اکاونټ نه مطلب دا د چې اکاونټ په مایکروسافټ کې جوړ کړی هغه اکاونټ په تر څه کړی دلته نه زه ځنم دی هغه ایکسل پروګرام چې کوم غدي تیمز دي هغه هم چینج کول زه ته چې ډارک موډ کې دی په دا ډول رشای کلرفل دا ډول خل نه ځین چې دا ډول دی دی ډول ته ویني څومره خپل شپ ته وختلو ځنه دی فایل هغه چیک کړل شای دا کوم تیمز چې دا دام چینج کول شي ته دا ډول دی نه وي دا ډول دی بیا بلیک خلات کې پرې خطر خلات کې ویني نه زه دا ډول هم نه غواړم وایډ دی وي یا کوم سیستم لري چې څه شوی دا غار ته کا اې ځنه ساين ان اکاونټ مې جوړ کړی دی ځنه لاګین کېدل شي صحیح ده بل فیډبیک د دې پوسټ کړل شي یو فیډبیک ورکړي فیډبیک اصل کې غته یا پیشنهاد کړل یا غته سوي چاته فیډبیک ورکړي چې ته دا کور خو کړ د دلته کې چې د موږ ایکسل پروګرام شته خو احمدای آی لایک سمثینګ ان دیس دا چې ولګل انټرنیټ سره وصل دي ته فیډبیک ورشي چې مثال موږ د پروګرام نه خلک خوشول دي اپشن دی چې د مکمل ایکسل پروګرام هغه څومره سیټینګ چې دا غا دلته د فارمولا زه غوړم چې مثال دا غا ټاپ دی انزر ټاپ دی مصرف د پروګرام کې نرسیا یا لانګویج بدلوای سیو ټاپ د نرسیا مختلف ډول هغه چې دی هغه مون د ایکسل په هر کې کوا هو د سیټینګ به یو سي دا پوه شو لدی نه خبرل څه هوم کې هاي هوم نه سٹارټ هولو هوم ټاپ کې فایل خو من سره خلوص شلو کنه होम की कट द कॉपी द बल पर पॉइंटर द पेस्ट था इमन सर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पावर पॉइंट के
په پیسټ کې پیسټ آلته دومره غنشته په دلته موږ سره پیسټ کې ډېر مهم کمانډونه دي چې تاسو باید دغه سره کوم د کای زده کړئ. ښه لومړنی زه دلته سم شی لیکم. زه به ولیکم چې نیم زه به تاسو لږ دا چې کم داسې غټ کم تاسو لږ ښه وبرېښي. نیم به ولیکم. زه به کلاس ولیکم او دلته به زه ولیکم فیس او دلته به زه ولیکم ډسکاونټ. ډسکاونټ نه څه دی تخفیف دی که نه او ټوټال به ولیکم. څه دی وایي دا د یو کلکولیشن محاسبه که زه ورته لیکم چې علي دی هر شی عریف ده او عتیق ده احسان ده داسې علي ده هر شی خان دی. دا مختلف نمونه شول. یو ورډ کلاس کې دی بل څه کې دی ایکسس کلاس کې دی بل وینډوز کلاس کې دی وینډوز کلاس کې دی بل چې موږ سره ایکسل کلاس کې دی. صحیح دا احسان موږ سره ایکسل کلاس کې دی. علي سره مثال وینډوز دا هم وینډوز کلاس کې دی هر شی وینډوز. بل چې د خان چې دا هم په ورډ کلاس کې. صحیح ده هر شی دغه نه زه څومره پیس خلم پیس مثال دغه 300 دی لوندر سای مثال مختلف پیسونه دي مو انټر کړل. هر شی د پیسونه دي مو سره کوم د کړل دا کړل. اوس زه غواړم مثال دې ته مو ډسکاونټ کړی دا 10% ډسکاونټ زه مثال دې ته مو 15% یا 60% مو ډسکاونټ کړی دی یا 15% پاس کړئ. نو چې څه دې مکمله مجموعه رو بسای ډسکاونټ تخفیف ټوټل من سره څومره روز دلته به ودرېږئ په دې ځای کې مساوي علامه به وچوئ. صحیح ده روشای دلته به چې وکړئ دغې سره دا نه به کلیک وکړئ دې سره به چې ضرب کړئ دلته مو څومره هغه کړی ده ډسکاونټ کړی دی ضرب کړئ ضرب علامه شیپ بټن چې ونیسئ وتا کې دا کې موږ سره ضرب علامه ده 2% ډسکاونټ مې ته کړی دی 15% دا به تقسیم کوي په څو نه په سل نه به تقسیم کوي دا به انټر کوي. نو دې ته موږ 15 روپۍ په 300 کې ته ډسکاونټ وکړو. دا به سلیکټ کوي په کنټرول ډي سره د فارمولا ریپیټ کیږي او شکل سلیکټ کوي او ټول موږ سره مجموعه غیر وسه چې دا دومره ډسکاونټ شوی دی دا دومره روپۍ ډسکاونټ شوی دی وزه ټوټل رو بس چې موږ سره ټوټل روپۍ دې ته دومره ډسکاونټ وشلای دې ته دومره پیس ولو دې ټوټل مجموعه څومره چې موږ ته ټوټل روپۍ څومره پته شولې. نو دې لپاره به چې وکړي مساوي علامه بدلته وچوي ای پیس نه چې وکړه ډسکاونټ په منفي کوي منفي علامه به وچوي او په دې سره منفي نیوي دا به انټر کوي. نو موږ سره 250 روپۍ موږ ټوټل په دا به سلیکټ کوي کنټرول ډي سره به دغه فارمولا ریپیټ کوي چې ریپیټ مو کړل زر څه مې دې ته چې کا لک بډر هم ورکوم هر شی بډر نه بډر مختار سره کم تیر کولای کیږي لک کالر بم ورکم. ها هر شی ته سلیکټ کای لمړه نه یرو تب زلک کالر ورکم دا ډول کالر هر شی دا لک شی کای داسې کوي داغه چې وکړي د سنټر ته کوي. ښه دغه چې غش ول اوس مطلب مې چې زبردست سلیکټ کړم دې ته به ملک کالر ورکم هر شی چې وکړي دلته د څخه کې دا ډول کالر ورکړي. ښه لومړی چې دا سلیکټ کوي سلیکټ مو کړل هر شی کټ خو مکمل ډول کټ کوي په بل ځای کې چې کاپي مې کړلو زه په دې غوړه په دې ساحه کې غوړم چې وکم دا ساحه کې چې کم دغه کم پیسټ کم رو به شي پیسټ نه چې کله کلیک وکای لومړنی موږ سره پیسټ دی پیسټ دا مطلب چې سره کم ته دا غاره کم ته ول ترته پیسټ کا په غاره کم ته روخصلو کنه وینئ په غاره کم ته روخصلو خاص دا ډول نه غوړم زوی ته چې خالي دینه د فارمولار کپی کوم صحیح ده په دې کې اوس فارمولا وکړه کنه دینه مې ډسکاونټ مې ته کړو دا سره ټوټل مجموعه شوله زوی ته چې د کومه مجموعه شي د ټوټل خالي دا فارمولا ته نر کپی کوم دا په سلیکټ کړه دا صحاب ورشه د صحه چې کا سلیکټ کړه چې سلیکټ مو کړله دا به چې وکړي کپی به کای زه مثال غوړم په دې کې خالي چې دغه سیل نه د فارمولار کپی شیر شي کلیک وکړئ دلته به موږ سره پیسټ کړئ هغه موږ سره دغه سیل نه اوس فارمولار کپی شوله زه اوس دلته چې ده پیس ته مثال په دې صحه کې پیس زه 1500 روپۍ دی پیس ته او په دې صحه کې د تم څومره ډسکاونټ کړی دی 60% ډسکاونټ مو کړی دی هلته کسه فارمولا خپل اپلای شوی دی فارمولا موږ کپی کړله صحیح ده نو که فارمولا یو شیټ نر کپی کوای چیرته بسای دا به هغه به سلیکټ کړئ فارمولا سلیکټ مو کړله کپی بھی کا فارمولا رو بشه پیستا تو وینای کس چیرې کړل دي خالی فارمولا ته نر کپی کا بل چې دا فارمولا ان نمبر فارمټینګ په دې نه مو یو فارمټ اواله ولر شي په دې دلته فارمټ مختر سویای ز کرنسی فارمټ د ډالر ساين ز ډالر دی مکمل کنه ډالر کرنسی زبدا ډیلیټ کم د صحه کې زه غواړم چې د سره د نمبر کسه کزو دا سلیکټ کم او شي کپی میکړلو پیسټ اپشن په حال شولو روغلم په دې ساحه کې چې کام زدا پیسټ کوم نو که فارمولا مې خالي کپی کړل د سره لامبر کوم کرنسی واغه روغلا
نو سره روغله کنه زه غواړم چې د نمبر کومه کرنسي ده هغه د مصر کپی شي هغه دلته پیسټ کوم بیا به چې وکای دا به سلیکټ کای سلیکټ مکړل اور شای دا به چې وکای کپی به کوي کنه دلته په دې صحه کې جواب ا نمبر کرنسي د مصر شي کسه فارمولا د مصر کپی شي کومه نمبر کرنسي چې ورکړی دا غا د مصر کوي ار کپی شو ولا کنه مصر په دې کې مثال مو بل پر غا کم مثال شپږ سو ام پیس نو خو سې ته مشل پیس ډیسکاونټ کړی تخفیف هغه ته مصر 1580 روپۍ ډالر مونته پوت شو صحیح ده د کرنسي چې غوړې رودي شي ار کپی شي هغه بیا کمانډ کور ده بل مصر چې دې زبر ډیلیټ کام ما تر څو زدا سلیکټ کم کسه پیسټ وس کور نه کې خو چې کله سلیکټ کای کپی کې پیسټ فعال شي دا ډېر مهم کمانډ دی ځای کې چې الته ځینې وختو کې ځینې شیټونه وي چې هغه کې بیا تاسو غوړی چې خالي یوه شیټ نه فارمولار کپي کوي هغه نه پیدا نه پی بل چې دین سره کیپ سورس فارمټ لکه داسې سره کاند سیم ټو سیم دې په مانس کې سپارک نشته چې سره کاند د فارمټ ته په دغه را کاند په دې کې مزه غوړم چې ویچا ار شای کلیک وکای کیپ سورس فارمټینګ نه کلیک وکای په غاره کم تر غلو کنه کوم تغیرات کې روغل دي چې دلته کومه فارمولا چینج کوم هغه په دې ساحه کې مرزي کسې دا مثال وسه پیس کوم الته ډیریږي کنه صحیح ده چې سره کم ته د جوړ شوی په غیر کم ته الته ترتوي چوا بل چې دا سلیکټ کای سلیکټ میکړلو بل چې دا مې کپی کړلو په بل من سره چې دا خانو بارډر زه غواړم چې دا بارډر تنه لرشي ته مې اوس بارډر ور کړی دی کنه زه بارډر ډیلیټ کم خان سره ارشه دا سره کنده کای کپی کای صحیح ده کپی میکړلو ارشه دلته کپی نه کلیک وکای زه غواړم چې په دې ساحه کې د بارډر چې د کوم ورکل شوی دی دا تنه لر شي ارشه نو بارډر نه کلیک وکای بارډر تنه لر شو کنه دا بارډر لري من سره دای نه لري نه زه دا ډول نه غواړم په بل ډول پیسټ کوم ارشه چې د بل کیپ سورس کالم وید کیپ سورس کالم وید نه دا د په دې کې एग्जांपल نشم ورکول دلته کزوالی کم چې سانډې سي دا د من سره کم تکړلو زدا سی ون سم د صحیح پر مې ریپیټ کړلو د سټرډے منډے ټیوزډے وینسډے ترسډے خو زه دا غزین د کوم کلمونه دي دا لاګ لوی دی اسان دې نه مې لاګ دا وی ته کچھ نکړل د ترشه دا کالم سره کنده کې لګا سی وړي کې دا غم سره کنده کې لګ وړي کې دا وړي کې او دا سره کنده کې لګ دا سی وړي کې اوس زه دا غوړم چې کپی کام خو سیم ټو سیم د غاره کنده اوس کپی مې کړل کسه کنټرول سره مې کپی کړلو په دې ساحه کې مې وچل خدا رقم ته نه کپی کسه کنټرول وی سره مې پیس کو اې دې غا شیپ بدل شول کنه وینه کالم وید دغه کلمونه چې سره کنده په غیر کنده درته کپی شي کنټرول زیډ کزه به ته کوم زه اوس غوړم چې په داسه ساحه کې د پیج چې خو د غاره کنده چې سره کنده مخ کړی دی دا رقم ته ارشه کلیک وکای او چین کلیک وکای کیپ سورس کالم وید نه کلیک وکای په غاره کنده رغول کنه بینه دسره کوم پارک شته هغه رقم ته سره کالم چې مول ته خصم در رقم ته دلته پیس شوله کدا غاسر کپی کې کنټرول سی او زه غوړم چې په دې کې وی چا مثال وز دا کسې من سره رقم ته نرسي خالي سودام پیس کا کنټرول بي سره اې دې من سره کلمونه شې دی بای ډیپال ما کې چې کوم ډول هغه حالت تر ول دي چې سیم ټو سیم دا رقم ته غوړای ا دا رقم ته کړل شي هر شي پیسټ کې بل شي دی ترانس ارسا بل ترانسپوز د ترانسپوز نه مطلب دا غده دلته کسه چې ودرې دلای په دې ځکه مچي ولې کل نیم می ولې کل صحیح ده دلته مچي ولې کل کلاس می ولې کلو بخیر غلط شولو کلاس می ولې کلو صحیح ده او بل چې دلته می ولې کلو مثال فیس می ولې کلو کنه وز دا غوړم چې زه دا رقم ته زنه غوړم په د بل رقم ته ډیر نمونه وي کنه په د بل رقم ته په کالم کې ډیر شي چیرته برشای دا په کپی کای کپی نیم چې کلیک وکړلو او په شپ دې ساحه کې ودرېږي او شای چیرته رشای ترانسپوز په دې ډول کلیک کا د کالم اوس دا کالم ولا مې خوښ زوی ته دا رقم ته لیکل مې دا رقم ته غلط نه شوی اشه سلیکټ کای زه غواړم چې مثال په رو کې دا نمونه رشي دا په کپی کای او په دې ځای کې ودرېږي دا نمونه اوس تاسو ته روته چینج کی داسې به کې ولې کیا او که داسې لیکل شوی بیا تاسو په کالم کې ولې ګرځي کلیک وکای ترانسپوز نه کلیک وکای سره اوس دا نمونه سره کم 10 ډېر ولرول بل چې سره روشه پیسټ کې values دی مثال دینه خالی د کومه غچ د ډیټا شي دا تنه روح لا values نه اصل کې ویلیو هغه قیمت ته کنه لون د رشه په دې ساحه کې زدا ډیلیټ کم په دې ساحه کې پیسټ کوم خالی دینه د ویلیو قیمت ورسې د سلیکټ کای سلیکټ کاپی اور شپ دې ساحه کې پیسټ کوم خو دینه خالی د ویلیو روح لا شکل کلیک وکای کوم پرمټ غټ لګا خالی قیمتونه یا ویلیو سره کم ته دینه روح استل صحیح دو نه پوه شولای خازه کنټرول زد کوم بل شي د سره اخ مس اول کپی کړه بل شي دا
نمبر ان فارمټینګ کله څه اول مې چې کس دلته پیسټ کړلو اې دې سره کوم فارمټ چې دا غار خوسته دا زه بیرته کوم طب زه د صحاب زه لګه کلین کوم صحیح ده د صحاب زه کلین کوم د سلیکټ کای سلیکټ او چیرته راشي د کپی کای په دې صحه کې زه چې وکم خالی په ویلیو نه مونږ کلیک وکړلو ویلیو نه خالی ویلیو راغلی اوس که څه دې ټوټل سره غر وړي د کومه نمبر غي چې دا فارمولا هغه یې وړي دلته کرنسی نه در وړي کنه نو ویلیو ان پغا څلته چې دا ویلیو ان نمبر فارمټینګ کوم نمبر فارمټینګ مې چې په لګول دا غام سره اوس چې دا کسه پکسل کې دا په یو چې کله دا ته هش علامه راغله یا د لیار خط علامه نو تاسو مطلب دا دی چې په دا غکم چې داس کوم کالم یا سیلونه کې ویلوړي دا دغه پاراخوله یا جګوله کام دی دا وی ته اضافه کړل ته برشه په ځنی بوله راغی دا بس لګ وېسای هغه خپل خلک ته غا نمبر مثلا کوم کرنسی فارمټ وغیرہ سره کپی کړلو کنه صحیح ده په دې ډول د استعمالېږي بل چې د سره په پیسټ کې ویلیو ان نمبر پر د مې تویلو کنه چې هغه نمبر فارمټ دا غا مثلا کپی کا خالی ویلیو مارو خلا بل چې دا ویلیو سورس ان فارمټینګ کسه دا غر کپی کا دې نه فارمټ وړای دی کنه دا نمبر کوم فارمټ دا غ مرته سره کپی کا دا نمبر کوم کرنسی فارمټ مې ور کړی دا دا ویلیو مې مرخله مکمل فارمټ سره کپی کرشه د کی ودرېګای اور شی ویلیو ان دا مې کپی کړی دا کلیک وکای د صحه کې وی چولو کنه د کنټرول زیر سره زر شم تر شي دا غسل لګي د سر کای په دې ډول مثلا سره کنټرول سي شولو پوه شول دی نه ها زه دا بیا کنټرول زد کوم چې خپل خاطر شي راشي د پوسټ جک شای د سلیکټ کای دا بیر تک کپی وخلای کنټرول سی شټ کړ دی راشي بل چې د سره فارمټینګ نه مطلب دا غته چې متخلی دی نه د فارمټ سره کم تکا ار کفی کرشه پیس نه کلیک وکای ا دې نه خالی فارمټ سره کنده شو چې کوم کالر مې ور کړه هغه فارمټ دینر کپی شوالو دا ته چې نه فارمټ نه وړم زل تر شایبل چې دا از ا پکچر ارته پیسټ کا پیسټ لینک نه مطلب دا غای چې دلته مې پیسټ کړلو اوس به دې سره کنده وی لینک موجود بیا د څه حقیقت سای دا مې لکه چې لګر کپی کړای دا ز کنټرول زد کام ارشه زدا غ سلیکټ کوم مکمل ډول کنټرول سی دا مې کپی کړلو او د څه حقیقت چوم سي دا دلته ودرې دلان شي کام پیسټ لینک په مصر والا ریو ارشه دا لکه کرنسی مصر پټ شوی دلته کرنسی مو ور کړی دلته نورم کاش کای ها زه اوس کسې د سره دغه غسره کوم غچ د مونږ ټیبل جوړ کړی د سره دغه یو لینک شته از لینک پس کوچ یو لینک ته ولري زه اوس دلته عرب ته غیروم نو عرب په ځای ته چې جمیل راغلی جمیل می ولی کلو الته اوس کزه چې انټر بټن وایم جمیل تغیر شلو کنه په صحه کې زه مثال وته چې د پیس چې دغه نفر الف چې دغه د تمون ډیسکاونټ نور موکړلو 15 نه 0% ډیسکاونټ مونږ ته وکړل دلته ولی کای شلنا مثال ته مونږ لاس پیسه ډیسکاونټ وکړلو دا انټر کای هم سره الته تا ویلیو ته ویری کنه د وینډوز کلاس ته نه د مونږ پاور پوینټ کلاس تر والو صحیح دا پاور پوینټ ولی کای الته سره پاور پوینټ تغیر شو کنه صحیح ده په دې طریقه کولای شي چې از پیسټ لینک کړل ته یو ټیبل چولای دی غوړه چې ټیبل سره لینک ورکای از یو لینک ته من سره ولري د ټیبل سره بیا د دې کمانډ نه استفاده کړل شي بل چې د کپی نه کلیک وکای لوند پیسټ دی از پکچر مو ته پیسټ کا زدا صحه چې کوم کلین کوم دا زه غوړم چې دا کوم پرمټ چې د خالی د عکس په شکل ته پیسټ کوم دا په سلیکټ کای سلیکټ کنټرول سی سره دا کپی کای په دې صحه کې ز از پکچر پیسټ کوم شي پکچر نه کلیک وکای د من سره اوس عکس ته ویني عکس ته د کوم تغیرات وړل شي د نه کلیک کم نه وړل کی د سره د پکچر واده ته سره کم د شکل ورکوي هغه مونږ کله انزرټ تر شو په پکچر کې دا کوم چې پرمټ پکچر پرمټ هغه په انزرټ کې دي هم صحیح ده اوس موږ نه موضوع بیا بل طرف ته وړیا پکچر چې کله مونږ ته رخلو بیا دا پرمټ یا بل غش دا کوم ټاب اوس سره اضافه کیږي چې پکچر ته کوم ډول ډیزاینر کوي هغه ته کوم ډول کالر دی بیک ګراوند نرم کوي هغه به مونږ ټول حالت یو صحیح ده زلته بیرته سمو خو زه بل کسې بلې من سره اخري اپشن چې دی هغه دره کنده دی چې زه پکچر کوم کسب دی کې کوم تغیرات نرسي خو الته د عکس وي خو هغه ست دغه غسر ټیبل سره د یو لینک هم ویا چې په دغه ټیبل کې تغیرات ورم په عکس کې دین تغیرات ترسي زه غوړم چې از پکچر لینک دی ولرسي دا هر شک کلیک وکای
اوس دلته پیکچر نه ده هغه عکس کنه، زه کلیک کوم په دې کې تغیرات نشي خدای دې سره لینک لري. او که زه دلته اکسس کلاس وړم مثال په تور دا ورډ کلاس ته وچولو، اوس کسای په دې ساحه کې کلاس کې د جمیل کسه چې چشته چینج کیږي ورډ ته چینج کیږي کنه، دلته چینج شولو کنه په دې ساحه کې وینئ په دې کې تغیرات ارسي دا از پیکچر لینک هم په کوله شای هر شی دا سلیکټ کوي بیا بل من سره چی دی کپی او پیسټ سپیشل کې نور چې نشته دغه چې کوم موبایل آل فارمولات نر کپی کوي نور هغه ټول دلته کړی دی. دنه پوه شولای بل کټ ته کټ نه مکمل ډول کسه دینه د مثلا دا چې کوم سلیکټ صحه دا هغه مثلا مکمل ډول کټ کړو ش کلیک وکا د دې نه کټ شي او په دې صحه کې د من سره پیش شي کلیک وکای زنار کټ شولو په دې صحه کې مونږ وچوالو صحیح دا فارمټ پوینټر د مثال په تور دلته شای په دې غنیو مو چې کوم فارمټ په هغه چې فارمټ اپلای کړی دی ته مسور کالر ورکړلو د لیکنې ته مثال دا ډول کالر دا ډول نه وبخې دا ډول شین کالر دا ډول کالر زوی ته چې دا رنگ او کوم کالر چې دا کوم مکمل فارمټ دی اشه دې کلیک وکای په دې غنی درته اپلای شي فارمټ پوینټر نه کلیک وکای اوس په دې ځخانه په اپلای کوم کلیک وک د سلیکټ کای فارمټ پوینټر او دلته شي هغه په داسه خانه یو غکای ا مکمل غي خستلو کنه هغه کوم شیپ یا فارمټ وو سیده فارمټ پوینټر په ورډ کې په میلې د مرکرون انا کوم مثال په کانټي په جری ډول د سره فارمټ پوینټر په اله دوه ور کلیک وکای من سره ټیم ما ور د ان شاء الله بارتونګي کلاس کې مونږی فون سٹارټ خلو په دینه مزه کلک ټیم خستلو چې دا سره تر ټولو مهم غدي په پیس کې چې کله ودرېږي دلته کپی کای کله فارمولار کپی کوي هغه نه کرنسیر کپی کوي د لګ مخیم وسیدا ورته کلاس کې دینه پریکټس وکای بیل پریکټس نشه کله چې ځای کای ویډیو او څنګه کې بیا پوهیږئ سیدا نمبر 22 نه پورا